أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. راوان دي آیت کی وصل بیا وہی دعا کیا دشپگن پاری آخری آیت لتجدن اشد الناس یقینا ممبت اشد الناس عداوتا زیاد خلقنا دشمنای په اعتبار للذین آمنوا مؤمنان سرا اليهودا یهودیان چې په ټولو انسانانو کې مسلمانانو سره زیاتتر دشمنی بد چاوي د يهودو والذین اشرکوا دا کسانو چې شرک کړي دي د مشرکانو د يهودو به زیات دشمنان وي مسلمانان دشمنی به کوي چا سره مسلمانانو سره څوک زیاته يهوديان او بل مشرکان ولتجدن یقینا الموت اقربهم نزدې داغوی مقابله کې نزدې داغوی دانه چې دوستان دی خدای مقابله کې به دوستی وي سبب د يهوديان او مشرکین مقابله کې به نسبتا دوستی مسلمانانو سره اقربهم مودتا زیاد نزدید دوینا مودتا لتعلق بے اعتبار للذین آمنوا مومنان سرا الذین کسان قالو چاوی وی انا نصارا چی منگا نصارا یو من پا نسبت سر یهود و مشرکانو تا نصارا بنسبتا نرم وی نصارا بنسبتا نرم وی ایوانجیلیکل نا کرسچنان خو ایوانجیلیکل نا ذکا ایوانجیلیکل ای خود طول جوڑ شوی لی یهود لاس کی ذالک بأنہم داد دے وجہ بأن منہم چی تاکیق سردوئے کے موجود دے قصے سینا دانشمند و عقلمند خلق کسیس دینی دانشمند توئی چاہتا ہوئی سے فلاخانا نا دشمن نا دانشمند دینی دشمن یو ایکسٹریم دے دانشمند بأن منہم قصے سینا و رہبانا لپدوئے کے درویشان دی رہبانا دے کے مانگس دی سشے دی مونږ وانهم لا یستكبرون او دا چې دوی ځان ته ډېر لوی خلق نه وي دوی ځان ته ډېر لوی خلق نه وي هر چې يهوديان دي خو ځان ته لوی خلق وي وی چوزن وَإِذَا سَمِعُوا كَلَّ وَاوْرِدَلْ دِ دانشمند خلقو ما هغه قرآن انزل الى الرسول چې نازل شوی دی پیغمبر ته وَإِذَا سَمِعُوا كَلَّ وَاوْرِدُوا ما کتاب انزل الى الرسول چې نازل شوی دی رسول پاک ته ترى اعینهم نلدې ستاسترګې دوی تفیض من الدمع چې بيدې پوش کو باندې نو کله چې جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ د نجاشی بادشاہ په دربار کې سورہ مریم واورو سشے واورو سورہ مریم واورو نو نجاشی انکلوڈنگ ہز منسٹرز اینڈ ممبرز آف لوی جرگا دا ټول کرسچیانان دی جړېدل دی سکیدل دی جړېدل او نجاشی وی وهذا اشبه بما انزل علی عیسی دا ډیر دی سیملر او الایک دی دا هغه کلام چې عیسی علیہ السلام ته کوم نازل شوی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اکلت دوی واوری آچ نازل شو پیغمبر تا ترا آیوناو تالی دیستر گردوی تفیض من الدمعی چی بیدے پوشکو بانلی مما غرفو من الحق دی وجه چی دی پیجندلیو حق چی دی سکرو پیجندلیو حق نصور مریم کے دا عیسیٰ علیہ السلام بیانو دا حضرت مریم بیانو دا حضرت زکریا بیانو دا حضرت یحییٰ بیانو دا نور پیغمبرانو بیانو نجاشی وی اوف دا خو بالکل هغه شان کلام دی لکه عیسی علیہ السلام باندې چې نازل شوی یقولون دوی ربنا او رب زمونگا
آمنا مونگا ایمان راوڑ دے فاکتبنا ما شاہدین الیک مونگا سرد گواہی ورکون کنا چستا پا یوالی اد محمد رسول اللہ پیغمبر ایبانی مونگ گواہی ورکو نو نجاشی اغا آلتا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راڑو جعفر ابن ابی طالب تے ہوئے کہ اشہدو علی انی آمنتو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بانی گواہان شے کہ ما پا محمد رسول اللہ بانی ایمان راڑو صلی اللہ علیہ وسلم او کل چے وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام فاغ بانی غائبانہ جنازہ کرے ہوا سیکر غائبانہ جنازہ چې دا خصوصیت د پیغمبر دی د امام صلی الله علیه پنځ باندې بل څوک په بل چا باندې غائبانہ جنازه نشي کوله بل څوک په بل چا باندې غائبانہ جنازه نشي کوله دا یو پیغمبر کړو چا باندې په نجاشی باندې یقولون دوی ربنا و رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑے دے فاکتبنا اولیک مونگا مع الشاہدین دا کسانو سرا چے گواہی ورکون کے پنبوت دا محمد رسول اللہ وما لنا لا نومنو اسشوی دی مونگلا چی مونگ با ایمان لسات واللہ تعالی بانے وما جاءنا من الحق او آغا چراغل دی مونگتا من الحق درشتونی پیغامنا نو پاگی ولی ایمان نراڑو چی دا قرآن رشتونی پیغام دے زکر دے بعینی ہی آغا خبر کئی چی کم پا انجیل کے وے بعینی ہی آغا خبر کئی چی کم پا تورات کے وے نو چکر زمان دا کتاب موافق خبر کئی نو پی ایمان ولی نراڑم ونطمعو منگ امید درو ان یدخلنا چی داخل بکی منگلا ربنا رب زمونگا مغل قوم الصالحین دا قوم نیکانو سرا فاصابهم اللہ بدلک بور کے دیتا اللہ تعالی بما قالو فصعب داغوینار دوی جنات باغونا تجری چی بیگی با من تحت الانحارو دلان دی داغین نیرونا خالدین فیا ہمیشہ بیدوی پاگے کے وذالکا جزاء المحسنین ادا بدلدا دنیکو کارانو خلقو والذین کسان چی کفر کردے وکذبوا بآیاتنا تکذب کردے آیتون زمونگا اولائک دا کسان اصحاب الجحیم دا عمل کرد جہنم دی ما ہوئی تو صرف پیغمبر کرے و پا نجاشی باندے بل سو کے بل چاوانے نشی بولے دا دغال تولی کا جنازی منجو ورکڑو کنا خدا دیتا وہی خصوصیت دا پیغمبر سوئی ورطا ہاں منجر پیغمبر جنازہ اگر دل سڑی پارا سعادت کی اور بل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ کا کارک والذین کفروا کسان چ کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا اتکذیب کړي پایتون زمونږه اولئک دا کسان اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تحرموا محرم وی طیبات ما حل الله لكم پاکیزه غشیونه چې حلال کړي دي الله تعالی تاسو لپاره ولا تعتدوا او زیاته مکوي ان الله لا يحب المعتدين تاکہ سر اللہ تعالی محبت نساتی المعتدین دزیاتی کون کو سرا نو چکم شیخ خدای جائز کر دے نو جائز حرام و ما دیتا ایکسٹریمزم ویلشی سو ویلشی ورطا ایکسٹریمزم ویلشی لکہ اس مثلا سیف اللہ خان و منگنا تپوزو کی چھ ساکر پلے کول جائز دی کہ نا جائز دی نو کہ یہ سڑے دا سے خوشک مولاوی دا سو گمراہی دا ایسا بوئی تا کنا سو گمراہی دا منڈی وے او چغی وے مرگریہ دا شے لافل دے دا پرمیسیبل دے دا ایکسرسائز دے چو وائلیشن دا شریعت پکی نیشتے تیولے حرام ہے صحیح شو نکفن نخرابی جی just go ahead امام حسین تصحیح تکرول دا شپیر رسول دا گپ لگے چھے دروغ ہے یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم محرام وی پاکیزہ غشینا چی حلال کردی اللہ تعالی تاز پارا ولا تعتدوا ازیاتے مکوی ان اللہ لا يحب المعتدین تاکی سر اللہ تعالی محبت نسات زیادی کون کو سر نتالتے یو مسئلہ لکی چی حرام حلال گنل دا عقیدے پہ اعتبار دا کفر دے یو شی چې خدای حرام کړی دي او تور تاسو حلال لکه شراب خدای حرام کړی دي او تور تاسو حلال چې دا چې حرام کړی دي ایمان ختمي جوړ سره نمبر اول نمبر دویم حلال حرام ګڼل د عقیده په اعتبار دام کفر دی چې کوم شی خدای جایز کړی دی ها
اته ورته عقیده په اعتبار وایي چې دا حرام دی. یعنی لکه مثلا د غوا غوښه چې ذبح دې وکړه د الله په نامه، نو دا څه شي دي؟ حلال دی. او تاسو وې نه دا بالکل حرام دي، دا هم کفر دی. او دریم حلال حرامول په ځان باندې د عمل په اعتبار. حلال څه شي؟ حرامول په ځان، خو د عقیده په اعتبار نه، د څه په اعتبار؟ د عمل په اعتبار. دا قسم دی. یعنی مسله داسې ده، مسله داسې ده چې لکه شیرشاه مونږ ته دعوت کړو، کای نه خو بل فرض چې خطا شو صحیح، نو د دعوت کړو او مونږ ورغلو، مونږ ورغلو اوس بلا ګڼ څه تیار کړی دی او مونږ الحمدلله خډېرو خوړل، خډېرو ادب بیا یو نوې شی راوړل چې دینه واخلي، اوس مونږ نور راځي نه ځای نشته صحیح. او دوی دا بخوري نو سیف الله خان د ځان خلاصولو لپاره ټو ګیټ ریډ اف چې نه حرام دي صحیح، چې په ما حرام دي صحیح. نو اوس که سیف الله خان یعنی دا نه چې دا شی حرام ګڼو، نه دا خوړل په ځان باندې حرام کړل د عمل په اعتبار. شی خو حلال دی خو د عمل په اعتبار ټو ګیټ ریډ اف صحیح. چې اسه خو شیرشاه مل مړای نسی چوکۍ مشه به خامخا خوري صحیح. نو ځان خلاص کینو سی وي وینا په ما حرام دي، نو دې ته قسم ویل شي. کبي دا غوړل نو کفاره د قسم په لازمي. باز وای تو خدای ته نه دا څه ده؟ او کنه یعنی دوره لکشه به واخلي د بل چا په اړه قسم کولای نه، یعنی دا ته وای دې ته سره دا څه وای د دې خبره مقصد دا ده چې د خدای په حواله باندې څه شی ته واخلا. نو څه د خدای نوم واخلي ته وای نه نه زه خدای له هیڅ اهتمام نه ورکو، اهمیت نه ورکو. نو تحریم د حلالو عقیدتن کفر دی، عملا قسم دی. عقیدتن کفر دی او عملا قسم دی. نو کدی اوه چې نه حرام چې نه خورم خو بیا مجبور شي او دې لکه وخورل، نو بس کې درې ورځې باندې شي. دا څه وایي کنه دا ته ولیکا لومبه ولیکا تحلیل د حرام کفر دی، دا دی ولیکل تحریم د حلال عقیدتن کفر دی او تحریم د حلال عملا قسم دی. وزیات وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خُرِيدًا غشینا چې روزه کړی تاسو الله تعالی حلالا طیبا، حلال پاکیزه، حلالا طیبا. نو حلال هغه دی دا تولیکا چې حلال هغه شی دی چې په شریعت کې پرمیسیبل دی، چې شریعت د کوم شی د خوراکي اجازه ورکړه دی نو هغه څه وایي حلال وایي. او طیب هغه دی چې د صحت په اعتبار باندې تا ته مضر نه دی، د صحت په اعتبار تا د پاره مضر نه دی. د صحت په اعتبار د مضر دوه مثال دي، یو دا چې ستا صحت نه برداشت کوي، یو دا چې ستا صحت نه برداشت کوي، او دویم دا چې ستا صحت برداشت کوي. څه کوي؟ ستا صحت برداشت کوي خو هغه شی صفا نه دی، حلال خو دی خو صفا نه دی. ها نه نه میټ کاو نه، میټ کاو غدا له صحت خبره ده. مثلا یعنی باسی زوړ سالن پروت دی، ها زوړ پلاو پروت دی چې لږه بوی کوي صحیح. نو صاحب حلال ریجی دی او حلال غوړو کې پښې دي، حلال ریجی دی حلال غوړو او تابع نه مرجی اس قیامت نه راوړي ریجی تابع شخوري او کداغه دی خوړې نه په ورنه دی. نو دا التولیک کنه، نو التولیک چې یو دا چې ستا صحت نه قبلې، او دویم دا چې غسه صحتمند نه دی او هایجینیک نه دی. دا هایجینیک لفظ ورته ولیکم یاد ولې بیا چې هغه شی هایجینیک نه دی او ستا صحت نه قبلې. لکه مثلا دغه وګوره اوس دا سویټ سی دی، سویټ خو ښه دی خو کله سړی شوګر مریض دی نو داغه د صحت لپاره مضر دی، نو داغه لپاره حلال خو دی خو طیب نه دی، حلال دی طیب نه دی. او کله شی طیب وي خو حلال نه، لکه د سوپر مارکیټ واخې طیب خودي یې صفا کړی، هیڅ بکټیریا مکټیریا وایرس مارس پکې نشته او شرعاً حلال نه دی.
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَرِيكَ اللَّهُ تَعَالَى غَنَا أَنْتُمْ دِي مُؤْمِنُونَ چې تاسو هغه باندې ایمان راوړونکي لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ننسي الله تعالی تاسو لا ولغو قسم تاسو باندې دغه مسله ولیکي چې قسم درې قسمه دي. نمبر اول یمین غموس. یمین غموس دا قسم کول دی په یو امر ماضی باندې په دروغه، په یو تیر شوی کار باندې قسم کول دی په دروغه. یعنی تاسو پته چې ځکه ما خبر باندې قسم کوم داسې دی دا کار داسې شوی نه دی، دې ته یمین غموس وایي. ا د غموس معنا ده دغه وګوره غوپه ورکول په اور کې. غوپه پیژنې؟ غوټه ورکول. غوټه د غموس معنا ده غوټه ورکول. نو دا یو داسې قسم دی چې الله تعالی به یو غوټه ورکوي دې سړي له پس کې د جهنم په اور کې. اوس هغه غوټه به څومره مودی خدای ته پته ده چې بیا څو وخت راوباسي. الله دې معافي وکړي، خدای مو دې بچ ساتي، مونږ دې ګرمای ته نه ټینګېږو. دویم یمین اللغو. یمین لغو. یمین لغو په نزد امام شافعی او د امام احمد او د امام مالک د درې واړو امامانو په نزد یمین لغو دا هغه قسم دی چې بے ارادې ژبې له راشي. څه وشي؟ بے ارادې ژبې له راشي. لکه مونږ والله والله څه وایو؟ والله والله وبالله بے ارادې ژبې له راشي تکې کلام جوړ شوی. نو هغه وایي دا یمین لغو دی ځکه انټنشن نشته. یمین لغو دی یعنی دا that is nothing. دا قسم نه دی د چا په نس؟ د دې امامانو په نس. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یمین لغو دا نه دی، خو یمین مناقض دی. ځکه هغه وایي چې والله بالله یا د قسم لفظ انټنشن نه غواړي، دا بغیر د انټنشن هم کیږي. دا څه کیږي؟ بغیر انټنشن نه هم کیږي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 15 سيزونه ذکر کړی دي چې هغه انټنشن نه غواړي، بغیر د انټنشن نه کیږي. څو شیونه؟ 15. شابه صاحب الله خان زرد لیکه چې بس پوخ مولا درن جوړ شي. 15 شیونه داسې دي چې انټنشن او نیت نه غواړي، بغیر د نیت نه کیږي. یو د قسم لفظ چې وې بے نیت دا قسم شوی دی، دا کله په مسخره مو وي قسم شوی دی. نمبر 2 طلاق د خزي که په مسخره دی مو به انټنشن دا طلاق شو، دا انټنشن نه غواړي. خو دې که نمبر 3 آزاد اول د مرئی یا د وینځي که په مسخره دی مرئی یا وینځي ته وې چې تا آزاد دی، نو بیا دانش ویل چې ما څه غپ لګاو مسخره مې کوله، دې کې مسخره نشته، بس دا آزاد دی. څلورم چې خزه ته 4 رجعي طلاق ورکړي دي. صحیح ورکړي دي؟ رجعی طلاق. رجعی طلاق یو طلاق یا دو طلاق ہے. نو په ویټینګ پیریډ کې دا خاوند بیا واپسی کول شي ورته، دې ته رجوع وایي. سوې ورته رجوع معنا ریټرن. رجوع معنا ریټرن واپسی. صحیح. نو کو خاوند خذل طلاق ورکړل یو یا دوا، یو یا دوا، او په دا ویټینګ پیریډ کې چې 3 منثس دي. څه دي؟ 3 منثس دي. په دغه پیریډ کې کده په تور مسخره او ماخذ ته وي چې وای هني ترتا قربان شم. څه ورته تاسو وایي د مینې اظهار کې څنګه څنګه څه ورته ها دا شي نشته. وام کې تاسو ځان کې قندار والا خلک ډیر مهین خلک دي. ها او کنه فارسی کې څنګه وایي نو عزیزم او پرسته کې تعلیزم پیدا کړه دا نو ودا چې نو اوس بار تک دی خدا سے الفاظ وي د خپل خزې چې کوم ته طلاق یو یا دو ور کړی دي او په ویټینګ پیریډ کې دنه چې هغه سره د رغبت معلومیږي. څه معلومیږي؟ رغبت. د رغبت معلومیږي خدای ته. رجوع
صحیح نو کله څه دوی چې نه زما ورته هیڅ رغبت نشته دا الفاظ چې ما ویلي چې مسخره مې کوله نه بس دا رجوع ثابته ده دا انټنشن نه غواړي پنځم شي که یو سړی خدای ته ووایي چې قسم دی زه به تا ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې څه شي 4 میاشتې تا ته نه نږدې کېږم نو که 4 میاشتې نږدې نه شو نو یو طلاق باین واقع شي دا وایي چې ما قسم دی وایي چې ما قسم دی تا ته نږدې کېږم خدای ته ووایي 4 میاشتې نو که 4 میاشتې بیبي سره یو ځای نه شو نو دا کوم طلاق باین طلاق باین دیتا وایي چې په دې کې رجوع نه کېږي دې کې نوې نکاح کېږي دې کې څه کېږي یعنی اثر نه وبم دغه خاوند در سره بیا نکاح کوي بیا بشیرینې میرینې راوړي صحیح شو او استاد ته وایي چې راشه خبر خلاصه کړه صحیح اوس دا قسم چې کړی دی نو په دې 4 میاشتې کې دنه که د رجوع وکړه فی وایي ورته فا او یا ولیکه دغه رجوع ته څه وایي فا او یا فی معنا رجوع نو که دغه رجوع وکړه او وی چې مسخره مې کوله بیا هم دا رجوع ثابته ده قسم مات شو کفاره ورکړي قسم مات شو کفاره ورکړي خبره دین کې رااله نو سیمان رحمت الله علیه فرمایي چې دا 5 سيزونه دا خو په حدیث کې ذکر دی یو پکې قسم دی په قسم کې چې کله دې وکړه نو په دې کې لغو مغو نشته او نیت ته ضرورت نشته دا بغیر نیت کیږي دا څه کیږي چې لفظ د قسم دی وي یا والله بالله دی وي بس دا قسم شوی دی کته وایي چې زمان نیت نو نه به واستانیت دا کلمه نیت نه غواړي زمونږ شیخ رحمه الله د دې مثال وي دا د ګن او د رایفل یعنی د توپک ګولای چې کله دې اوچلوله نو کله اراده وي چې دا سړی دې مړ کی یا زخمی دي کی او کله اراده نه او چې ګولای ولګي نو څه وکړي زخمی کول وکړي نو هر چی یمین لغو ده په مذهب د امام سے اوس دا خو رد ک د دې امامانو مسلک چې تاسو کوم شی ته یمین لغو وای دا یمین لغو نه ده نو هر چی یمین لغو ده امام رحمت الله علیه په نسبت باندې نو هغه قسم ده په یو امر ماضی قسم ده په یو امر ماضی سره د یقینا چې دا کاروم دغه سره لکه د دې څنګه غنم یعنی د خپل یقین داو چې دا ځکه خبره کوم دا شوم دغه څه لیټر ان هی فاوند اوټ چې نه دا غلطه و خو بار ته دې هغه وخت د قسم کو نو دې یقین داو چې دا معاملم دغه څه شوی ده معاملم دغه څه نو دې ته یمین لغوي په دې باندې الله نه ول نه کوي ځکه دغه دروغ نه وي دغه دروغ نه خوشوره په دې باندې چې دا خبره هم دغه څه شوی ده یعنی دې کنفیوز شو نو بس دا محسوس کړي دا خبره هم دغه رنګ شوی ده لا یؤاخذکم الله ننسیتاسو اللہ تعالی باللغو پلغو بانے فی ایمانکم پا قسم استاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تعالی منسی بما پاسے بانے عقدتم الایمان چی تاسو تڑلی قسمنا یعنی عقد مکڑ دے مین یمین منعقد نو دریم قسم یمین منعقد دے سیف اللہ خان دی یمین منعقد تعریف لکا چی دا قسم دے په یو امر باندې په مستقبل کې د کولو یا د نه کولو دا قسم دی په یو کار باندې په مستقبل کې د کولو شبلقنا او یا د نه کولو یعنی قسم دې کدا کار ما وکړو او دې تران دی وکړو دا یمین مناقض دی دې باندې سره دي کفاره فکفارته کفاره دې قسم اطعام 10 مساکین ډوډۍ ورکول لاسو مسکینانو لا ډوډۍ ورکول دي اصله لاسو مسکینانو لا او دا ډوډۍ او دا خوراک موقوف ته په عرف باندې موقوف ته په سمانه په عرف باندې اوس که په عرف کې د سیف الله خان په وطن کې د نثار احمد او د حاجی عبدالغنی په وطن کې په عرف کې خوراک د روز 3 ځله کېږي یو بریک فاست یو لنچ او یو ډینر نو دی به هم لسو مسکینانو لا سور کوي درې وخته به خوراک ورکوي یو بریک فاست یو لنچ او یو ډینر او کنه د د په عرف کې د دې په رواج کې خوراک کېږي 2 وخته نو بیا به 2 وخته ورکوي بعضې ځایونه داسې د خوراک کېږي 4 وخته
صحیح د ماپښین او مازیګر مېس کوم یو ځل خوراک کیږي نو دا په عرف باندې موقوف دی اوس که دا سړی غواړي چیرې دا خوراک به څوک پخی مسکینان به ګوري راولي به خوراک به څوک پخی مسکینان به ګوري راولي به نو بس لس فدیه به ورکړي څه به وکړي لس فدیه به ورکړي او فدیه دا موږ د وړوکي اختر په ورځ باندې پیسې نه ورکړو دا فدیه را کنه دا څه شی ده تاسو ورته څه وایي سرسایه نو لس سرسایه به ورکړي څو به ورکړي لس سرسایه ځکه دا یو سرسایه چې ده دا د یو مسکین د یوې ورځې مکمل خوراک دی دا د یو مسکینه د یوې ورځې مکمل خوراک دی یاد شو فکفارتو اطعام 10 مساکین کفاره د خوراک ورکول دی لسو مسکینانو لا من اوسط ما تطعمون د اوسط او د اورجا غنا تطعمون علیکم چې تاسو خوراک ورکوي اهل خپل نو چې په کور کې اوسطن تاسو کوم خوراک کوي نو اوسطم د قره شریعت چې کوم اندازې خو ده شریعت چې کوم اندازې خو ده ځکه اوس یو سړی وای چې د درې وخت خوراک دا چې په هیلټن یا په شیرټن کې $50 راځي الکه دا اورج خوراک نه دی اورج خوراک هغه ته وایي چې عجیب غنی په کور کې پخی عجیب غنی چې په کور کې پاخه کی نو درې وخت خوراک باندې به فی کس او پر پرسن $6 خرچ راځي صحیح شو من اوسط ما تطعمون علیکم او کسوتم یا جامد لسو مسکینانو دا سو شه ده جامد لسو مسکینانو دا چې لس جامع وا بلس مثلا بل جامع دلته وسیدي روزانه سیوالای دا غیر دې هغه د حساب د مالیه ته چې کوم ځای وسیږي او تحریر رقبه یا آزاد ول د یو غلام دی رقبه معنا سټ د سټ نه مراد د غلام یا وینځه یا بر دې قسم په کفاره کې یو غلام آزادای فمن لم یجد پس چاچ نمولدل د خوراک نه جامان نه غلام آزادول فصیام 3 ایام لازم دی د باندې روزه د 3 ورځو پر لپسې تاسو پر لپسې وای کانستنټلی یعنی دا باندې کې یو بنونی سره بیا بل هفته کې یو نشي بل هفته کې نه د کفاره چې کله روزي وي نو دا په کانستنټلی دي او که په عذر دی هم پر خدا نو بیا به سره کې که په عذر دی هم پر خدا یعنی دوه دیونی ولې ادرې مدرې نیمه ورځې نه زیاته نیولې وښنه جوړه شو مری شو سر تر رسولو نو ماته دکړه نو بل بیا سره شروع کې ذالک کفارۃ ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو دا اذا خلفتم چې کله تاسو قسمونو کوي اب قسم مات کوي واحفظوا ایمانکم د دې دوه معنی دي واحفظوا ایمانکم ځان بچاته د قسمونو خپلونه واحفظوا انفسکم ایمانکم الله تعالی فرمایي چې سکار کینو اسیو کا قسم کولو ضرورت دی یعنی اسې دې معظم کړی چې دا کار وکوم نو سره په قسم کې ځان بچ کړه د قسمونه مکوه صحیح او دوه معنی چې واحفظوا ایمانکم بیا محفوظ کړئ قسمونه خپل کړي یو شی قسم دې کړل نو بیا کمټمنټ ښکارا کا بیا څه کو کمټمنټ ښکارا کا بیا قسم ماتاو ما خدای غلطه بل مسله ولیکا دغلطه بل مسله ولیکا هغه مسله دا ده چې قسم کیږي په هغه شی باندې چې هغه په عالم اسباب کې ممکن وي چې سوي په عالم اسباب کې چې ممکن وي که یو کار ممکن نه پاره باندې قسم نه کیږي کله یو کومه څه غلط لګولې اوس وخت ضایع کړل دویمه خبره که یو سړی قسم وکړو د نیکای د نه کولو د څه قسم وکړو د نیکای د نه کولو نو لازم دي د باندې چې دا قسم مات کې او کفاره ورکړي او د نیکای کار شروع شي یعنی فار ایگزامپل یو سړی سره اخته شوی چې د جزو منزله د منځ وخت څه شي د مانځه وخت د ماقام مزده قضا کیږي ور سره اخته شوی او هغه څه وخت قسم دې کړه مزنو کو څه وي چې کوم توای ناغه وای قسم دې کړه مزنو کو اوس موږ خو فریضه ده
د نیکۍ یا د فریضې د ادایګۍ نه قسم کوي چې دا به نه کو نو هغه د پلی غستی شي چې اوس خو نشم کولی چې قسم مې کړی دی موږ ته خدای دې بې خو بس قسم دې مات کا د موس فریضه وکړه د قسم به کفاره ورکړي سبا وکړي د قسم به کفاره ورکړي یا یو سړي داسې ووي چې قسم مې کړی مور سره مې تر مرګه خبره وکړه نو اوس د مور حق پوره کول یا د مور احترام دا خو فرض دی دا څه دی دا فرض دی نو اوس ورته چا ووي چې لکه هغه مور له نور دی نه ما قسم کړی دی نشم ورته زه خو مې ډېر غواړي خو څه مې کړی دي قسم مې کړی دی خدای دې پار کا قسم دې مات کا د هغې کفاره ورکړه او ورځه مور لرې ورشه کذالک یبین اللہ لکم آیات دارنگ بیان اللہ تعالی تاستا احکام پل لعلکم تشکرون دا دید پارے تاسو شکر گزار جوڑ شئی شکر گزار جوڑ شئی سمانا یعنی چې کله هم تاسو مشکل کی اخته شئ نو الله تعالی دا غي حل درته راوړي سو کې وتا سولوشن درته راوړي نو چې کله هم د مشکل حل الله راوړي نو باید چې موږ سو شو شکر گزار شو یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان وراوړل انما خبر دادا الخمر والمیسر نو تاسو ته تفصیل ویلو چې شراب الله تعالی یک مشت حرام نکړل ځکه عرب دا دومره اډکټیو عرب د شراب دومره اډکټیو چې دای په اسانه باندې پرې خو دې نسو لہذا شریعت اسلامی پر رو 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 د دې ذهن جوړو نورم بنه حکم ورته دا وکړه چې د مانزه وخت کله قریب راځي نو شراب مس کوي چې مانزه وخت قریب راځي نو شراب مس کوي ځکه ډرنګي نو بیا پوهیږي نه چې څه وایي ډرنګي نو یې فرمایل چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى مانزه ته منځ دي کې چې کله ډرنګ کې یعنی معنا دا چې د موز وخت راځي نو شرابونه دماو کنه چې سنس دې بهر شي اوسو کې منځ کې نو معنا دا ده چې د مانزه د وختونو سره متصل دا شراب به حرام شي اوسې جایز دی نو یو میسج د مسلمانانو واغستو چې دا شیخ خنه دی دا شیخ خنه دی که دا نشه لږه اوږده شوه نو موز راځه پاتې یوه د دې نه بعد دا آیت نمبر 1 وګوره سیف الله خان دغه آیت هم دغه آیت چې کوم دی پسې آیت دی تو وګوره ورته لاندې کوم آیت چې دا پرې دی پسې آیت وګوره چې انما یرید الشیطان خبردار شیطان اراده لري ان یوقع بینکم العداوه چې واچي تاسو مس کې دشمنی والبغضاء نفرتنا فی الخمر د شراب نوشه پاسات والمیسر او د قمار بازای پاسات ځکه قمار بازان اکثر په قمار بازای کې یو بل سره جنگ شي یو بل مړ شي تاسو کیږي نه کیږي قمار بازای کې یو بل سره جنگ شي ځکه سره یعنی بیا ځان کنټرول نه کړی شي ډېر پیسې بایلي نو څوک بے کنٹرول شنو بس ڈسپیوٹ صحیح نو اللہ تعالی دیتا ہوئی عقلی نفرت صحیح ورتا عقلی نفرت نو اللہ تعالی دی په ذهن کې د قمار بازای او د شراب نوشه عقلی نفرت واچو چې خپل عقل دی ورته متوجه کا چې دا تعالی څه پیدا کوي بغض عداوت نفرت دشمنی قتل و قتال دیو جناب عمر رضی اللہ تعالی فرمایي چې ما د اسلام نه وړاندې چر شراب نوش کړی او اسلام کې هم دا جایز وو سو کاله ولس کالا سو کالا ولس کالا دا جائز نو خلق اسکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی ما منسکل چا ورته جی ولی وی زکه منسکل چې کوم شی ته هر جوړای نه سلیس کې ان چې کوم شی استا عقل ختمي چې عقل ختمي بیا سړی سي خو خروي نو زدمه چې الله تعالی ذهن سازی کولا حتی چې دوی ذهن جوړ شو نو دا اوسنۍ آیت نمبر 90 چې ایها الذین آمنوا ایمان والو انما خبر دادا الخمر الشراب والمیسر قمار بازی والانصاب انصاب جمع د نصب دا انصاب جمع د نصب دا او نصب معنا بت څه شي بت والانصاب او بت پرستی والاسلام او فالون رایستل د خدایانو په نامه څه شي نو ما تاسو ته ویلو چې د مشرکین مکه طریقه دا و چې یو بزنس په شروع کو
یو جاب به شروع کو په یو سفر باندې بته نو د هر یو سړي په کور کې غشي پیژن ایرو غشي نو درې غشي و پراتو په تیار کې په یو تیکی کې و پراتو سکه په یو تیکی کې و پراتو غلاف کې په کور کې په یو باندې به لیکلو افعل کوا دریم باندې به لیکلو لا تفعل مکوا دریم بخالیو دریم بسو خالی بو نو چې مثلا یو جاب لبته نو د جاب ځان خپل خدای ودی د بزنس ځان خپل خدای او د بل کار خپل خدای او د بل کار خپل خدای نو دوی طریقه دا و چې ول به خدای ته پوجا وکړه عبادت به وکړه بیا هغه تیار ګټل نو سترګې پټ کړې او هغه درونه به یو غشر راپورته کړ نو کای باندې بری کړي چې افعل دې کار کې خیر به خدای اجازه راکړه دا کار کوه دا بزنس په چلیږي کوه په لیکلو لا تفعل نه بس خدای وایي چې مې کوه ګینه بیړه د غر کې داشته مال لپاره ضایع کیږي او که خالی براوته به اوف خدای صدقه غواړي ډونیشن غواړي چیریټي غواړي ځکه خوش نه دی دیو جراته اوپینین نه راکړي خوش نه دی دیو جراته اوپینین نه راکړي نو بیا به چیریټي ورکړه ډونیشن ورکړه غیبوت پنامه نو بیا براغه بیا به عمل کو چې ترسو پر به افعل یا لا تفعل ولا نور او ترغیب پر به عمل شروع کړو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اپغشبان فال رایستل رجسون دا گندے رجس مانا فلت رجس مانا فلت اصل کی رجس دا انسان فضلی تا ہوئی سو تا ہوئی دا انسان فضلو خو بیجا نکن یعنی دا انسان دا بدن نکم گند کی راوزی او دا سماتی دیتا رجس ہوئی صحیح نو دا رجس سکری استعمالی ہے اللہ تعالیٰ فرمائش دا شراب نوشی دا قمار بازای پیسی دا بت پرستی دا داسې ګنده دي سپریچوالي لکه فزیکلی چې د انسان دا فضله څومره ګنده ده یعنی سپریچوالي دا دومره ګنده دي لکه څنګه چې فزیکلی د انسان د فضله نه زیات ګنده بل شي شته اوس د غویانو غوښیان دي د غویانو غوښیان نو خلک استعمالوي موږ ته نه دغه جوړو تپانی ټپای او بیا یې اور بلو صحیح پټوته بتوري او تاسو منور بطور منور ہے صحیح بطور سرا اور امام صلی اللہ علیہ مسئلہ دی کلی دا چې د سارو د مواشیو د غشیانو یو لوی تاسو انبار یو لوی انبار د دې خرڅول خو جایز دي دې خرڅول سړي ذکر قابل نه پشه خلک په نه فاخري څه کوي پټوته شي پټو خو امام صلی اللہ علیہ فرمایي که صرف د انسان د فضله انبار وي شي د انسان د گند د انسان د فضله دا غیر انبار چا جوړ کړی دا غیر خرڅول ناروا دي دا دلته مسله ولیکه څنګه دا ډیر ګن شي دي که مخلوقي غوښیانو سره خو ټیک ده خو که صرف د انسان فضله وي دا غیر خرڅول ناروا دي الله تعالی وی دا دومره ګنده شی سپریچوالي لکه فزیکلی چې د انسان فضله څومره ګنده ده الرجس من غمل الشیطان دا غمل د شیطان له فتنبوه نو یووی رجسون دی خو ګوره سلو خبر الله تعالی کړی دی یووی دا دومره ګندر سپریچوالي لکه فزیکلی چې انسان فضله څومره ګنده ده نو حرام شو څه شو حرام شو دین من غمل الشیطان دا شیطان غمل دی دا شیطان عمل فالو کول سړي حرام دی د شیطان عمل شرشه فالو کول سړي حرام دی دعا فجتنبوه دا اوائد کئی دا سکئی دا ځان ته نه وساتئ نو که ځان ته ونه ساتنه دا حرام دی او سلورم لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شراب نوشۍ باندې بد درو سزا ورکولا خلفای راشدین با د درو سزا ورکولا اختلاف پکې اوسه او درو سزا ان شاء الله تفصیل به بلغ الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین ربنا ارحمنا بالقران ثم الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا وتوانا على الوانا من عرف الله خير الحافظه وهو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ